د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار اړوند د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د روضې مبارکې څلورو خواوو ته د ځینو مارکیټونو بیا رغونه روانه ده. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې هغه مارکیټونه به بیا رغول کیږي چې عمرونه یې له 80 نه تر 90 کلونو پورې وي او یا هم د نړیوالو معیارونو له چوکاټه وتلي اوسیږي. مسؤلین زیاتوي چې د یادو مارکیټونو د بیا رغول به د ښار په ښکلا او نظم کې مهم رول ولري. د روضې د شاوخوا د مارکیټونو تخریب په ارتباط باید ووایم چې دا پروسه مخکې په دوه کې اقدام شوی ولی متاسفانه چې نه و عملي شوی او دا مارکیټونه چې دي د وخت نه تیر شوي دي تقریبا په مځکه باندې کار شوي دي. په دوه کې RCC یا سیخ نه دی کار شوی د مځکې په سر باندې سنګکاري شوې ده. بالاخره مارکیټ کې آباد شوی دی چې د هر یو عمر د 80 نه تر 90 کالو پورې دی. نو بیا د دلته د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون دی چې د هغو په راز کې خپله جناب حاجي والي صاحب دی. بیا بل نورې کمیټې لري ده چې یوه کمیټه د ښاري نظم او توسعه کمیټه ده چې د ولایت معاون صاحب محترم په راز کې دی. بیا تطبیق کمیټه ده چې دغه کوم ملګري چې تاسو وینئ دا هم د دغو د تطبیق د کمیټې غړي دي. نو دا که مارکیټونه تخریبیږي دا انشاءالله موږ کوشش کوو چې ټول په یوه نقشه جوړ کړو، هم به ښار ته ښکلا ور وبخي او هم به د ښار نظم ورسم چې ځکه چې دا مارکیټونه چې د کوم تخریبیږي د اکثریت پارکینګونه نه لري. نو موږ غواړو چې په معیاري ډول باندې نوي مارکیټونه جوړ کړو. دننه چې د یاره نقشه کې ور اچوي ولې باندې موږ کوشش کوو هڅه به همدا وي چې مثال د روضې شاوخوا کوم نوي مارکیټونه چې جوړیږي ټول په حساب په یوه منازلو په ارتباط په یوه حساب باندې وي، هم دارنګه مثال پارکینګونه ولري او بیروني شیپ یا ډیزاین یې په یوه شکل وي. له بلې خوا په ښارونو کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړول ملي سوداګر او پانګوال دې ته هڅوي تر څو له بهرنیو هیوادونو خپله پانګه هیواد ته راوړي او پرته له کومې ستونزې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. بر خاطر یک سرمایه گذارا تشویق میشن که پیسه خود به خدمت مردم میگذارن. این یک کار بسیار نیک است. سرمایه گذارا باید تشویق شن که بیاین تو جایدادا را اجاره بگیرن، کار کنن، تو جور کنن. و سرمایه گذارا تشویق دهی میشن که میفهمن که در اینجا پیسه ما جای به جای است، امنیتشان تامین است، پولشان هم گم نمیشه. و ضمن بر مردم عالی منطقه یک خدمت بسیار بزرگی است که نمیشه بر مردم. سابق اگه فرضاً نمیشه بود 100 دکان حالا شاید یک 200 دکان جور شود. 200 فامیل میتونن از نگاه اقتصاد خود خانواده خود پیش ببرن. دیگه بر سرمایه‌داران بسیار کار مفید است و سرمایه‌داران میفهمن که تامین امنیت است، امنیت هم است، مشکل ندارن. اینجا میایند سرمایه گذاری میکنن. کار بسیار خیلی نیک است که از طرف امارات اسلامی دست گرفته شده. د اسلامي امارت له لوري د نوې ساختماني پروژو زیاتوالی او د زړو ځایونو بیا رغولو په دورشل کې سلګونه زره کارګران پر کار بوخت دي چې له یوې خوا د هیواد بډاینې او پرمختګ لپاره کار کوي او له بلې خوا ورسره د بیکارۍ کچه راکمه شوې ده. احساس خوشی داریم از اینکه شهر ما آباد شود، وطن ما آباد شود، بیادر یک بعض کسایی که بیکار از سر کار شود. خوشی ماست دیگه، نمی باعث خوشی ما میگرده که وطن ما آباد میشه و این خود جای خوشی است. پیام ما بر دیگران همیشه که بیادر پول خود در خارج مصرف نکنن، بیاین در وطن خود ما یک فابریکا بسازن، یک ماشین خانه را بیارن، مردم نره در خارج نره بیا اینجا کار خود پیش برن. ما تقریبا 4 سال 5 سال در ایران کار میکردم. از ایران کدام پول یا کدام فایده به دست نآوردم. فعلا آمدم در کشور خود، در شهر خود، به وطن خود خدمت میکنم، به مردم خود خدمت میکنم. این اینجا بازسازی شده رئیس ما فلزکار هستم، کارهای فلزکاریش خود ما انجام میدیم. دیگه شکر فضل خدا در افغانستان امنیت است، آرامی است، کاروبار هم هست. کسی که بخواد کار کنه کاروبار هست. د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو که چیرې په افغانستان کې رغنیزې چارې د بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه، شته امنیت او ورته نورې برخې همداسې دوام ومومي، لرې به نه وي چې د ځان بسیاینې سربیره هیواد د سیالانو په لومړۍ درجه کې ځای خپل کړي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.